أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحي إلى نوح أو وحي أكليشوا نوح عليه الصلاة والسلام تا أنه لن يؤمن چه بشكا هس کله به ایمان رونړي من قومك استاد قومنا الا من قد آمن مگر هغه څوک قد آمنا چې هغه ایمان قبول کړي دي فلا تبتئس پستغم مکوا بما كانوا يفعلون په هغه څه چې دوی کوي واصنع الفلك باعيننا او ته جوړه کښته باعيننا زمونږ په وړاندې ووحينا او زمونږ په وحي یعنی زمونږ په حکم ولا تخاطبني او ته مخاطب کوا ته خبر مکوا في الذين د هغه په بارکی د هغه کسانو په بارکی ظلمو چې ظلم یې کړی دی انهم مغرقون بشک دوی غرقیدون کی دي ويصنع الفلك او جوړول د کشته وكلما مر عليه او کله چې تیرېدل په د باندې ملأ سرداران من قومه د قومنا سخروا منه ندوی بټو کې کولې په د پوري قال د اويل ان تسخروا منا کچری تاسو خاندې تاسو ټوکې کوي منا زمونږ پوري فإنا نسخر منكم پس بشک مونږ بم او خاندو په تاسو پوري ټوکې به وکړو د تاسو پوري کما تسخرون لکه څنګه چې تاسو ټوکې کوي یا څنګه تاسو خاندې فسوف تعلمون پس ضرب معلومه شي تاسو ته من ياتيه اسوک ياتيه چې راضي دتا عذاب يخزيه چې رسوا بکړي دلرا ويحل عليه او راضي په پد باندې نازلېږي په پد باندې عذاب مقيم عذاب همیشه حتى اذا جاء امرنا تر دې پوري اذا جاء امرنا چې هر کله راغلو امر زمونږه وفارت النور او جوش وهلو تنور قلنا مونږه حکم وکړو احمل فيها سور شپدي کشته کې اوخه جواب دي کشته کې من كل زوجين اثنين د هر قسم سيزنا جوړي دوا یعنی نر او ماده واهلك او خپل کور والا الا من سبق مگر سوا د هغه چانا سبق چې مخکې شوی دی عليه په دی باندې القول حکم یعنی د چا په باره کې چې د نخي جوړو فیصله د مخکې نشوي دا ومن او هغه څوک هم امنه چې ایمان قبول کړي دي وما امن معه او ایمان نو قبول کړي د سره الا قليل مگر لګو کسانو وقال او اول نوح عليه السلام ارکبو فيها سوارشه په دې کشته کې بسم الله د نوم په د الله په نوم سره مجریها په روانېدو د دې ومرصاها او په ادریدو د دې کې ان ربي بشکا رب زما لغفور الرحیم خامخا بخون کې او رحم کوون کې دی وهي تجري بهم او دغه کشته روانه وا بهم په دوی سره وهي تجري بهم او دا کشته روانه وا چې پکې دوی فی موجن په موجونو کې داسې موجونه کل جبال چې په شانت د غرونو ونادا نوح او نوح علیه السلام आवाज وکړو ابنه خپل زوی ته وکانه فی معزل او ودی په یو غاړه کې یا بنیا ای زما زویا ارکب راسور شه معنا زمون سره ولا تکم مع الکافرین او تمکیګه د کافرانو نه قال د اویل سآوی الى جبل زرد چې زب پناه واخلم په یو غر باندې يعصموني چې بچبکی مالرا من الماء د وبونا قال نوح علیہ الصلوۃ والسلام وتو فرمایل لا عاصم اليوم نشتد سوق بچکون کې نن رضی من امر الله د الله د عذابنا د الله د حکمنا الا من رحم مگر په هغه چا باندې چې رحم وکړي وحال بينهما او حائل شو د دوی په مینس کې الموج چپا فکان من المغرقين شدید ډوبیدونکو نه وقيل او ویل شو یا ارض ابلعي ازمکی خکته راکاگا ما اکی او بخپلی و یا سماء او ای اسمانا اقلعی منشاد اوبو دا ورولونا وغیض الماء او کمشوی اوبو وقضی الامر او پورا شکار واستوت علی الجودی او ادری د کشته په جودی غر باندې وقیل او ویل شو
بعدن لروالی دی وی للقوم الظالمین د قوم ظالمانو لا. ونادى نوح او نوح علیہ الصلوۃ والسلام आवाज او کو دعای وکړه ربه خپل رب ته فقال نو ویل رب ای زما ربا ان ابني بشک زما زوی من اهلی زما د خاندان نه زما د اهل نه دی وان وعدك الحق او بشک استا وعده رښتونی ده وانت احكم الحاكمين او تو د ټولنا خفیصله کوونکی قال د ویل قال الله تبارك وتعالى ويل يا نوح اي نوح عليه الصلاة والسلام انه بشكد ليس من اهلك ندستاد اهلنا انه عمل غير صالح بشك د عمل د صالح ندي نیک ندي فلا تسألني پس سوال مک و زمانہ ما ليس لك به علم هغه سوال ليس لك چې نشته د استاد پاره په هغه باندې به په هغه باندې علم س علم انی اعذک ز نصیحت کوم تا ته ان تكون من الجاهلین دا چې شیبتو د ناپوهونه دا چې شیبتو د نادانانو غوندي قال د اویل رب ای زما ربا انی اعوذ بک ز پناه غړم پتا سرا ان اسالک دا چې سوال وکم واستانه ما د هغس ليس لي به علم چنو ما ته په هغه سره علم و الا تغفر لي او کچرتا بخنه اونکله ماته وترحمني او رحم دې اونک پما اكم من الخاسرين شمبزو د نقصان مندون کونا قيل حكم اوشو یا نوح ای نوح علیہ الصلوۃ والسلام اهبط خطر کوشا بسلام منا فسلامتی سرا زمون د طرفنا وبرکات او په برکتونو سره علیک پتا باندې وعلى او په هغه امتونو باندې ممن معک د هغه خلقونه چې د تا سره دي و او هغه امتونه سنمتعهم زرد چې فائدہ به ورکو مونږه ثم يمسهم بیا به ورسیږي دوی ته منا زمونږ د طرفنا عذاب الیم عذاب دردناک تلک من انباء الغیب دا ټول خبرونه د غیب دي نوحیها الیکا چې مونږه وحی کو دی لرتا تا ما كنت تعلمها نوی ته پوها په دی باندې انت تو ولا قومك او نقومستا من قبل هذا مخکد دینا فاصبر فالصبر کوا ان العاقبه بشک خ انجام للمتقین د پرهیزګارانو د پاره دی